بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له مرګه وروسته دویمه نړۍ. درنو اوریدونکو، د حشر په ورځ به ځینې هغه کسان وي چې هغوی سره به حساب اوږد او سخت شي، ځکه چې د دوی ګناهونه به لوی او ډیر وي، یا به یې په ګناهونو همیشه والی کړی وي او په جهري توګه به ګناهونه ترسره کړي وي، یا به نیتونه خراب او فاسد. د مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ به لومړی فیصله پر هغه سړي وشي چې هغه په دنیا کې شهید شوی وي، یعنی هغه ته د شهید نوم ورکول شوی. دا به د الله رب العزت حضور ته راوستل شي. الله رب العزت به ورته هغه نعمتونه وروښیي چې ورباندې کړي وي. دا به هغه ټول نعمتونه وپېژني. بیا به ورته الله تعالی ووایي چې د دې نعمتونو په بدل کې تا څه کړي دي. هغه به ووایي زه ستا لپاره جنګېدلی وم تر دې چې شهید شو. الله تعالی به ورته ته خو د دې لپاره جنګېدلی وې چې خلک درته زړور ووایي، او دا تا ته په دنیا کې وویل شو. په آخرت کې ستا لپاره څه نشته. بیا به الله تعالی ملائکو ته امر وکړي، په مخ به یې راکاږي تر دې چې اور ته به واچولی شي. زما مجاهده وګوره چې ته د الله رب العزت د دین لپاره او د اعلای کلمت الله لپاره مبارزه کوي. په خپل نیت کې اخلاص او صداقت پیدا کړه چې الله دې مبارزه قبوله کړي. او که خدای مکړه تا اخلاص نه درلوده، تا صداقت نه درلوده د دنیوي منافعو لپاره، یا د دې لپاره چې خلک تا ته ښه مجاهد، ښه باتور ووایي، جنګیږي او جنګېدلی، په آخرت کې بیا ستا لپاره څه نشته. همدارنګه بل به هغه سړی وي چې هغه علم یاد کړی وي او قرآن کریم یې لوستلی وي، دا به راوستل شي او الله تعالی به ورته خپل هغه نعمتونه وروښیي چې پرې کړي وي. دا به ټول دا نعمتونه وویني، وپېژني. الله تعالی به ورته ووایي د دې نعمتونو په بدل کې دې څه کړي دي. وایي ما علم یاد کړی و او نورو ته مې ښودلی و، قرآن کریم مې ستا لپاره لوستلی. الله تعالی به ورته ووایي دروغ دی ویل، کذبت. تا علم د دې لپاره زده کړی و چې خلک درته ښه عالم ووایي، خلک درته ښه مناظر ووایي، او قرآن کریم دې د دې لپاره لوستلی و چې خلک درته ښه قاري ووایي. دا تا ته په دنیا کې ویل شوي، په آخرت کې ستا لپاره څه نشته. بیا به الله تعالی امر وکړي چې په مخ یې راوکاږئ او جهنم ته یې ګذار کړي. یا الله زموږ علم او زموږ وینا د خپلې رضا لپاره وګرځوه، موږ ته پکې اخلاص راوړه. ډېری په نامه ملایان شته، یوې جلسې ته لاړ شه یو چا پسې وغږېږه، بلې جلسې ته لاړ شه بل چا پسې وغږېږه.
تقریر نشته، وعظ نشته، نصیحت نشته، بلکې شکنځل دي او غیبتونه دي. ته به د الله په حضور کې د حشر په ورځ څه وایې؟ الله ته به څه جواب لري؟ الله به درنه پوښتنه وکړي چې دا علم ما تا ته د همدې لپاره درکړی چې ته په جلسو کې شکنځل کوه او د یو عالم بل عالم نوم په سپکه خوله باندې اخله او هغه پسې بد رد وایه. وینو به انشاء الله چې الله به یې پړ مخې راکاږي او جهنم ته به یې راکش کوي. بل به هغه سړی وي چې الله رب العزت هغه ته پراخ او ډول ډول مالونه ورکړي وي. دا به راوستل شي، الله تعالی به ورته خپل نعمتونه وروښي، هغه به یې وپېژني، ورته به ووایي تا د دې په بدل کې څه کړي. هغه به ووایي ما هیڅ یوه داسې لار نه ده پریښې چې ته پکې خرچه کول خوښوې مګر په هغې کې مې ستا لپاره مال لګولی دی. الله تعالی به ورته ووایي دروغ دې وویې، تا دا کار د دې لپاره کړی و چې خلک ووایي چې دا سخي دی او هغه تا ته په دنیا کې ویل شوي دي. ستا لپاره په آخرت کې څه نشته. بیا به الله تعالی امر وکړي چې په مخ یې را وکاږئ او جهنم ته یې گذار کړي. هغو شتمنو او سوداګرو ته زما دا توصیه ده چې کله تاسو د الله رب العزت په لاره کې یو مال لګوئ، د یو فقیر او د یو مسکین لاسنیوی او مرسته کوئ، یوې مدرسې او همدارنګه په عام المنفعه څیزونو کې کومک کوئ، هدف مو د الله رب العزت رضا وګرځوئ، په نیت کې اخلاص پیدا کړئ چې د حشر په ورځ الله رب العزت در سره آسانه حساب وکړي او الله یې بدله درکړي. نو بیا پوه شه چې الله به دې پړ مخې راکاږي او په جهنم کې به دې ګذاره کړي. کله چې مخلوقات د لوی ذات مخې ته په یو حیبتي ځای کې سرتور پښې یبله ودرېږي چې پیدل به روان وي، سپرلی به نه وي، بربنډ به وي، جامې به یې نه وي، ناسنته به وي، سنت شوي به نه وي او په کم شکل چې د لومړي ځل لپاره له مور نه پیدا شوي وو هماغسې به بیرته هم راپاڅول شوي وي. ډېر د ویرې ځای دی. د ګنهګارو سترګې به پکې نیغې راووځي، د سرکشانو زړونه به پکې وژړقېږي، متکبران او کبرجن به ذلیل شي، ظالمان به داسې وویریږي چې نه به یې سترګې رپېږي او نه به یې زړونه ډاډمن کېږي، لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې په صورت ابراهیم کې 42 او 43 آیتونو کې فرمایي: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. ته ګمان مه کوه پر الله تعالی باندې د ناخبره او د غافله د هغه څه نه چې ظالمان یې کوي. بېشکه موږ وروسته کوو دوی لره د هغې ورځې لپاره چې سترګې به یې پکې خلاصې پاتې وي، منډې وهونکي به وي، جیګ نیونکي به وي خپلو سرونو لره، بیرته به نه ګرځي دوی ته رپول د سترګو د دوی، سترګې به وازې پاتې، هلته به رپ نه وهي او زړونه د دوی به تش وي له عقل او د فهم نه د ډېرې ویرې له امله. قدرمنو اورېدونکو، نظر به ورته نه راوګرځي او زړونه به یې خالي وي. څومره ویره ده! په دې سربیره زړونه به یې خولو ته رارسېدلي وي، لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې په صورت غافر کې 18 آیت کې فرمایي: وأنذرهم يوم الآزفة إذا القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. او ویروهی محمد غفار العذابه د ورځې نږدې کله به چې زړونه له مرۍ سره وي، په داسې حال کې چې غم کوونکي به وي خاوندان د دغو زړونو، نه به وي ظالمانو لره په قیامت کې هیڅوک دوست او نه کوم شفاعتګر. هلته به د زړه مرۍ ته رارسېدلی وي،
خو داسې څوک به نه وي چې هلته ستا مرسته وکړي او ستا سفارش وکړي. د دنیا په محدود ژوند باندې مه دوکه کیږه. راځه د الله رب العزت د اوامرو او د الله رب العزت د احکامو پابند شه تر څو هغه سخته ورځ الله رب العزت په تا باندې آسانه کړي. کاظمین معنا دا ده چې چوپ به پاتې وي او هیڅ خبرې به نشي کولی. دا ځمکه به بدله شي، غرونه به والوځول شي، آسمان به راوشکیږي، ستوري به خړ پړ شي، راو به دوړیږي، په دریابونو به اور بل شي، لمر به راتاو کړی شي، لوی لوی ملائک به وینیږي او پیغمبران به راټول کړی شي. ټول به په ستره محکمه کې، یعنې د قیامت د ورځې محکمه کې په داسې ځای کې ودرېږي چې زړونه به پکې مریو ته رارسېدلي وي. لمر به خلکو ته رانږدې شوی وي او د الله رب العزت مخې ته به د خلکو احوال ډېر سخت وي. د قیامت د ورځې محکمه داسې محکمه ده چې ډېر جګړه مار به ورته حاضر شوي وي، ګواهان به حاضر وي، عملنامې به راخپرې شوي وي، عذرونه به منع وي، زړونه به رپېږي او ژبې به اقرارونه کوي. الله رب العزت فرمایي سورة بقره کې 281 آیت کې واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفى كل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. الله وایي او وویرېږئ تاسې د عذاب له هغې ورځې چې بیرته بیول کیږئ تاسې په هغې کې د الله رب العزت لورې ته، یعنې الله ته ورپېش کیږئ او بیا به پوره ورکړی شي هر نفس ته بدله د هغه عمل چې کړی وي او هیڅ ظلم به پرې ونه کړی شي. کله چې موږ په قرآن او سنت کې فکر وکړو نو ځینې داسې عامه قاعدې ترې راویستلی شو چې د هغې له مخې له بندګانو سره حساب کیږي. لومړنۍ قاعده پوره عدل چې هیڅ نوع ظلم ورسره ګډ نه وي. زموږ عادل رب پر هیچا ظلم نه کوي. الله تعالی په سورة بقره کې فرمایي ثم توفى كل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. بیا به پوره ورکړی شي هر نفس ته بدله د هغه عمل چې کړی وي او هیڅ ظلم به پرې ونه کړی شي. همدارنګه په سورة نساء کې 40 آیت کې الله تعالی فرمایي ان الله لا یظلم مثقال ذره. بېشکه الله تعالی د ذرې په اندازه هم ظلم نه کوي. همدارنګه په سورة نساء کې 140 آیت کې فرمایي ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک یدخلون الجنة ولا یظلمون نقیرا. او هغه څوک چې عمل وکړي نیک که نارینه وي او که ښځینه او حال دا چې مؤمن وي نو دغه کسان به جنت ته داخلیږي او د خرما د زړي د داغ په کچه ظلم به هم ورباندې نشي کېدی. مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی فرمایي ای زما بندگانو ما پر ځان باندې ظلم حرام کړی او ستاسې په منځ کې مې هم حرام ګرځولی دی. تاسې یو پر بل ظلم مه کوئ. ای زما بندگانو په تاسې کې هر یو بېلارې دی مګر هغه چې زه ورته لار وښایم. نو زما نه هدایت وغواړئ چې هدایت درته وکړم. ای زما بندگانو په تاسې کې هر یو وږی دی مګر هغه چې زه ورته خواړه ورکړم نو زما نه خواړه وغواړئ زه به یې درته درکړم. ای زما بندگانو په تاسې کې هر یو بربنډ دی لوڅ دی مګر هغه چې زه ورته جامې ورکړم نو زما نه جامې وغواړئ زه به درته جامې درکړم. ای زما بندگانو تاسې شپه او ورځ ګناهونه کوئ او زه ټول ګناهونه بخم نو زما نه بخښنه وغواړئ چې بخښنه درته وکړم. ای زما بندگانو تاسو هیڅ کله دې ته نه رسیږئ چې ما ته ضرر ورسوئ او هیڅ کله تاسې زما ګټې ته هم نشئ رسېدلی چې ما ته ګټه ورسوئ. ای زما بندگانو که تاسې له اول نه تر آخره ټول انسانان او پیریان د یو ډیر تقوادار سړي د زړه په څیر شئ نو زما په پادشاهي کې څه زیاتی نه راځي. ای زما بندگانو
که تاسې له اول نه تر آخره ټول انسانان او پیریان د یو ډیر بدکاره سړي د زړه په څیر شئ نو دا زما په پادشاهي کې کم کمی نه راولي. زما بندگانو که ستاسې له اول نه تر آخره انسانان او پیریان په یو میدان کې راټول شئ او زما نه غوښتنې وکړئ نو زه به هر یو ته د هغه غوښتل شوی شی ورکړم او زما په خزانو کې به دومره کمی رانشي لکه چې د ګنډلو ستن دریاب ته ښکته کړی شي او څومره اوبه له دریاب څخه کمې کړي. ای زما بندگانو دا هر څه چې تاسو سره کیږي دا ستاسو د خپلو اعمالو نتیجه ده. ای زما بندگانو دا هر څه چې تاسو سره کیږي دا ستاسې خپل عملونه دي چې زه یې درلره حسابوم او بیا یې درته پوره بدله درکوم. نو که چا ښه بدله ومونده د الله تعالی شکر دې ادا کړي او که چا له دې پرته بله بدله ولیده نو یوازې خپل ځان دې ملامته کړي. نو یا الله موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړه. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. دویمه قاعده، هیڅوک د بل په ګناه نه نیول کیږي. هو دا د الله تعالی د عدل غایه او انتها ده چې له هر کس نه د خپل عمل او لاسي کړنو په اړه پوښتنه کوي او هیڅوک د بل په ظلم او ګناه نه نیول کیږي. الله تعالی په خپل کلام کې په سورة انعام کې 144 آیت کې فرمایي ولا تکسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى. او کار نه کوي هیڅ یو نفس مګر وبال به پر هغه وي او هیڅ بوج وړونکی د بل پیټی نشي بارولی. همدارنګه الله تعالی په سورة اسراء کې 15 آیت کې فرمایي من اهتدى فانما یهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى. که چا هدایت حاصل نو هدایت حاصلوي د خپلې ګټې لپاره او که څوک بېلارې شو نو بېلارې کیږي او ګناه به پر هغه وي او هیڅ بار وړونکی د بل بار نشي اوچتولی. همدارنګه الله تعالی په سورة نجم کې 16 آیت نه تر 40 آیت پورې فرمایي ام لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. آیا دوی ته د هغه څه خبر نه دی ورکړی شوی چې د موسی علیه السلام په صحیفو کې او د هغه چې ابراهیم علیه السلام په صحیفو کې دي چې د الله تعالی د احکامو پوره اداینه یې کړې وه. د دې خبرې خبر نه دی ورکړی شوی چې هیڅ بار وړونکی د بل پیټی نشي اوچتولی او د دې چې نشته د انسان لپاره مګر هغه چې دا کوشش کوي او د دې خبرې چې د ده کوشش به زر ده چې ولیدلی شي او بیا به ورته پوره بدله ورکړی شي. درېیمه قاعده بندگان په خپلو مخکینیو عملونو خبرول. زموږ په رب باندې هیڅ شی پټ نه پاتې کیږي. عملنامې ټول هغه خیر او شر لیکي چې بندگان یې کوي او د قیامت په ورځ به خپل ټول عملونه حاضر وویني. په سورة آل عمران کې 10 آیت کې فرمایي یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضر وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا. هغه ورځ چې وبویني هر یو نفس هغه د خیر او شر عملونه چې کړي وي حاضر او دا به خوښوي چې کاش د دې نفس او د دې ورځې په منځ کې لرې واټن وی. همدارنګه الله تعالی په سورة انفطار کې فرمایي علمت نفس ما احضرت فلا اقسم بالخنس. پوه بشي هر یو نفس په هغه څه چې مخکې لیکلي دي او هغه چې وروسته یې پرېښي دي. الله
تعالی په سورة کهف کې 49 آیت کې فرمایي ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا، او وبمومي هغه عملونه چې دوی کړي دي حاضر، او ستا رب په هیچا ظلم نه کوي. بندگان به په خپلو مخکې لیږلو عملونو په دې شان خبروي چې عملنامې ورته ورکړي او ورته یې ولولي، لکه چې الله رب العزت فرمایلی دي وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه ونخرج له یوم القیامة کتابا یلقاه منشورا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. او هر انسان لازم کړی موږ له ده سره عمل د ده په غاړه د ده کې، او راوباسو ده ته په ورځ د قیامت کې یو کتاب چې په داسې حال کې به ورسره یو ځای چې غوړېدلی به وي، ورته ویل کیږي به خپله عملنامه دې ولوله، بس دی همدا ځان ستا نن ورځ پر تا باندې حساب کوونکی. دغه عملنامه یو شامل کتاب دی چې ټول عملونه لوی او واړه به پکې شامل وي، لکه چې الله تعالی په سورة کهف کې 49 آیت کې فرمایي ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. او کیښودلی بشي کتاب یعنی عملنامې، پس ګورې به ته ګنهګاران ویریدونکي له هغه نه چې پکې لیکلي دي، یعنی کم ګناهونه چې پکې لیکلي دي چې کله هغو ته ګوري د دې نه به ویریږي، او وایي به ای هلاکته زموږ راشه دغه دې وخت دی. څه حال دی د دې اعمالنامې زموږ چې نه پرېږدي ګناه وړه او نه لویه مګر چې حساب کړي دي، یعنی ټولې حساب کړي، نه وړه ګناه پرېښي نه لویه پرېښي، او وبمومي دوی هغه څیز چې کړي وي حاضر، او ستا رب په هیچا ظلم نه کوي. بس الله رب العزت دې موږ باندې خپل رحم او فضل وکړي. په دنیا کې دې الله تعالی موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي تر څو هغه سخته ورځ الله تعالی په موږ باندې آسان کړي. که چا ژوند په دنیا کې د الله رب العزت د حکمونو مطابق تیر کړ، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو موافق تیر کړ، هغه سخته ورځ به الله رب العزت ورباندې آسانه کړي. په هغه به نه ویره وي او نه به پرې غم وي. خو که چا د دنیا ژوند ته ژوند وي، ژوند د الله رب العزت د حکمونو نه په سرغړونه کې، د الله رب العزت د اوامرو نه په سرغړونه کې، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو نه په سرغړونه کې تیرېده، نو هلته به د الله رب العزت په حضور کې د ده حساب سخت شي، او الله رب العزت به ترې زره زره حساب کوي. نو یا الله د حشر د ورځې سخته حساب په موږ باندې آسانه کړي. موږ ستا ګنهګار بندگان یو، موږ ته د نیکو اعمالو توفیق را په برخه کړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو څلورمه قاعده به هم واورو په هغه په بلې خپرونه کې. نو دا وه زموږ د خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي